د بلوچستان د پښتني سیمو خلک واوري او بارانونو ورېدلو ته ځکه ډېر لیواله وو چې له تېرو 12 لسیزو څخه په دې سیمو کې د روانې وچکالۍ له کبله یو شمېر د بېلابېلو میوو باغونه او کښت کروندې له منځه ولاړې. ډېر خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه سول. ډېرو خلکو د پاکستان د بېلابېلو ښارونو مخه وکړه او هلته یې خپلې وړې وړې مزدورۍ پیل کړې. روانو بارانونو او واورو ورېدلو یو ځلې بیا د دې سیمو خلکو ته نوې هیلې ورکړي. خوشحالي وه، ډېره زیاته خوشحالي وه. دغه تباه سو، باغونه تباه سو او د خلکو حیوانان مړه سو، د لوږې مړه سو، د نیستۍ سمجې مړه سو. نو اوس دا امید دی چې موږ خدای ته دا امید لرو چې دا واوره وسوله د مځکې د شکم اوبه به څه راپورته شي. انشاءالله موږ دا امید لرو چې خوشحالي به یې څه ورکه شي. دا 10 کاله کېږي دی خوشحالي موږ نه وه لیدلې. اوس دی شکر دی ژوندی و د دې څه امید پیدا سو. د دې وارې به که خدای کول چې د پسرلي میاشته نه وي ښکاره سوې بیا به خاشې شنې توبه اوس شنه ده. مالداري، خره، سان هر څه به دی پل ماښام به کې ماړی بازۍ به کوي. موږ خو تقریبا د 25 کالو بعد نه دا رقم ښایسته واوره لیدلې وه، نه مې دا رقم باران لیدلی و. د علاقې و، د باغو، د کښت کروندو مې تالات وینې در په در و. توبه څکزۍ څه دا 20 کاله کېږي چې موږ راشوه سوي دلته پر دا پښین پراته یو. د لیې لږ پورته کښته ذمهدارۍ بیا غم سره تباه او برباد شو. بیا کراچۍ ته ولاړو، کراچۍ کې مزدورۍ کوو، تر اوسه پورې لګیا یو. د دې ځای خوارۍ وزارت حکیم سره چپه ورسته. نو اوس د خدای پاکه څه هیله لرو که دا رقم زبردسته کال سو یا د هغې ښایسته بارانونه مختم وسو نو زموږ توبه څکزۍ چې زموږ زړه کښت کرونده ده هغه به خدای فعاله کړي. په تېرو 5 کلونو کې د حکومت له اړخه د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې د باراني اوبو خوندي کولو لپاره یو شمېر بندونه وتړل سول، خو بیا هم د ډېرو بندونو کارونه نیمګړي پاته دي. کښتګر هیله لري چې حکومت په بندونو کې په سم ډول اوبه خوندي کړي چې کښتګر تر ډېره ګټه ځینې واخلي. دغه واوره و دا باران شروع دی، دا چې کومې اوبه دا راګرځېدلې دي، دا چې دلته ولاړې دي، دا اوبه دا ډیم چې جوړ شوی دی دا خاص موږ د کلي ملیزي د اوبو ګل چې دی هغه خاص پر دغه حدود باندې دی. دغه مځکه چې دا ډیم چې پر جوړ شوی دی دا ګرده فلټر ده. دا چې کوم وخت دغه شي دا زموږ برمو ته ډېره غټه پیدا ورکوي. دا څو عمر چې خوشحالي روانه وله دا خو داسې باغونه ولو چې هغه باغونه تقریبا په 50 لکه خرڅېدل، په 60 لکه خرڅېدل. هغه د اوبو د کموالي څه، د اوبو د خشکسالۍ څه هغه باغونه وچ سولو چې دغه نه ولو، بارانونه نه ولو، ډیمونه نه ولو. اوس خو نو دا د بارانونه هم شروع سولو، ډیمونه هم تیار شوي دي. انشاءالله که خدای کړي وو په مځکه کې اوبه پیدا شي دا بندې برمې به برته چالو شي. دغه ډیم د اوبو غیر ضروري نه کوي استعمال، چې کوم استعمالو په کار راولو او سمې استعمال کو دا بیا ډېره ګټه وکړي. دا اوبه چې دي غیر ضروري نه کوي استعمال، لکه څنګه چې موږ د برمو د اوبو حفاظت کولی هغه په بجلي او په تیلو سره اخیست. دا اوبه باید تر هغه زیات حفاظت وکړو. د الله پاک موږ ته مفتې راکړي دي. د روانې وچکالۍ له کبله د مځکې لاندې اوبه نورې هم لاندې سوي. کښتګر هیله لري چې د روانو بارانونو او واورو ورېدلو له کبله به د مځکې لاندې اوبه تر ډېره انده بیا لوړې سي. ورسره به هغو خلکو ته هم ډېره ګټه ورسوي چې خپل کښت کرونده د خوشکاوي د لارې کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.